سیزی نه خو سرمن می خامخا وباسي د ځینې خلکو له د رب ذوالجلال وس نه ورکوي که مې سیزي نه نو سرمن مې خامخا وباسي د ځینې خلکو له د رب ذوالجلال وس نه ورکوي او زما دا ډېره خاموشي بزدلي ونه ګڼې بې شوره اوبه اکثره لاشونه هم واپس نه ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې عابد ملنګ ته کتاب مبارکي وایم او بیا د خپل یو څو شعرونه وایم او ټولو ته مبارکي وایم دا ستاسو د ټولو پښتنو کتاب دی او نیازک ته یو څو شعرونه ډالۍ کما چې ټنګ ټکور سپوږمۍ له وړو سودا شور سپوږمۍ له وړو ځان سره یو څو یاران وچ په زور سپوږمۍ له وړو دا خلک بنیته دی موږ ترې کور سپوږمۍ له وړو دا خلک بنیته دی موږ ترې کور سپوږمۍ له وړو یا سپین مخو ستاسو نه زړونه تور سپوږمۍ له وړو بوټي د انګور او بنګ درې څلور سپوږمۍ له وړو نورې تبصرې دې په جمال نه کوم بس دی د غانټول په زه نه خال نه کوم ما د مینې تبه ځکه نه پرېږدي زه چرې دارونه خورم پال نه کوم ما د مینې تبه ځکه نه پرېږدي زه چرې دارو نه خورم پال نه کوم ښکلي مې بلا پکې ځای کړي دي زه د زړه د کور مینس کې دیوال نه کوم تا چې پې واده د راتلو کړې ده څنګه به هرکلی د نوي کال نه کوم خلک د نشې دپاره خیر ټولی نو زه به د جانان دپاره سوال نه کوم خلک د نشې دپاره خیر ټولی زه به د جانان دپاره سوال نه کوم ویلې دا منیر لیونی شوی دی زه چاله ګلونه په رومال نه کوم اوس د ده دا واورئ چې جومات کې په منبر ناست ملا خپله قصه وکړه جماعت کې په منبر ناس مولا خپله قصه وکړه بهر د پیزارځای سره چا خپله قصه وکړه زما په غوږو راغله هوا خپله قصه وکړه زه غلی پاتې نه شوم جما خپله قصه لږ واوره مولا پکې د مستو مستو هورو ذکر وکړو یو شیخ پکې د خپل باغ د کجورو ذکر وکړو هوا راته د کونډو مجبورو ذکر وکړو جما پکې په تش لاس د انګورو ذکر نو خبر یې د ټولو نه اول وشوې په ما پسې کنځلې بیا غلې پټې پټې په ملا پسې کنځلې سپورزل په ښکلو وکړې په هوا پسې کنځلې یو دی لیوني ونه کړې په چا پسې کنځلې نو ستا خیال دی یو زه پکې د امن او د مینې په مسلک یم د عدم تشدد په فلسفه باندې ښه کلک یم یو زه پکې د امن او د مینې په مسلک یم د عدم تشدد په فلسفه باندې ښه کلک یم خلاف د جنګ جګړې بم بارود او د ټوپک یم پښتون یم د دې خلکو د لوبو چنچڼک یم ته ګوره چې نوې اسلحه راشي په ما تجربه کېږي زما په دې کپره څه ویړیا تجربه کېږي پښتون یم په ما هره ناروا تجربه کېږي او په دې زخمي وجود هره بلا تجربه کېږي خو زه خیر دی زما به په رګونو کې سړه وینه وچیږي دا زړه به مې یو وارې بغاوت ته تیاریږي دا ژبه به اوس دغسې رښتیا رښتیا غږیږي که څوک پرې خفه کېږي او زه نور په خپلو غوښو پردي سپي نشم ساتلی او دا ځینې بې ضمیره بیا بیخي نشم ساتلی په خپلو وسایلو ستا بچی نشم ساتلی او بس نورې سپورې کرښې په تندي نشم ساتلی ژوند څه د ماتو بنګړو بار دی ویر مو په خال باندې پکار دی خوار پکې خان خان پکې خوار دی چې زمرود پیداوار دی موږ په هغې وطن کې لوږې تېروو نظم د آزاد ویم واورئ چې د ژمي یخه شپه وه موبایل وټنګېدو ما له هم خوب نه راتلو بس جوراوا مې غستو چې مې سلام ور واچو ویلې ته لا ویښې ویل مې جي جناب څوک ویلې ما نه پېژنې ته منیر جان یې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه بیا مې موبایل راواخیست پکې د هغې شمېرې نه یو پیغام راغلی او پکې لیکلي و چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی په سرو لمبو کې مې ګزران دی خال مې په خپلو اوښکو وران دی جانانه غم دی مسلمان دی او ما د ملا د بانګ نه مخکې پاڅوي
پیری به در نه وباسمه تا کې مستی شوي مستی به در نه وباسمه په لاس به راشي خدای به یې ګیره کړي د باز پنجو کې ځوانۍ د ټول عمر نیستي به در زما په زړه خښتې نو ستا خو ورته لاس نه رسي ستا خو په خپو کې دي ازغي به در نه وباسمه او زما غربت پورې خندا مه کوه وخت به راشي د خان بچی دا خاني به در بس دا ډېره وه Así como que se ve esa sana que va a څنګه